د لوی او پاک څښتن په نوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انشاءالله چې روغ جوړ بوئ. د نننۍ ورځې د درس نوانده د مخرجونو نتیح کول. د مخرجونو نتیح کول څه هدف د یو کسر له مخرج څخه د جزر له منځه وړل دي. یعنې که چیرې ولرو یاوې پر د دویم جزر لاندې که چیرې په دې ډول کسر ولرو وغواړو په دې کسر کې مخرج کې جزر له منځه یوسو، نو دا کله چې موږ په مخرج کې جزر د منځه یوړو دې ته ویل کېږي د مخرجونو نتیح کول. دغه جزر په دې ډول له منځه وړلی شو. کله چې وغواړو په دې کې د دویم جزر د منځه یوسو، نو هم صورت ته د دویم جزر لاندې او هم مخرج ته د دویم جزر لاندې ضربوو. کله چې صورت او مخرج ته ضرب کو، یو ضرب د دویم جزر مساوي کېږي د دویم جزر سره تقسیم درجې یو له بل سره مساوي دي، نو یو جزر نیسو مجذورونه یې ضربوو. ضرب ضرب مساوي کېږي له مربع سره. توان د جزر له جزر سره د منځه ځي، نو مساوي کېږي د دویم جزر لاندې تقسیم پر باندې. دې حالت ته ویل کېږي د مخرجونو نتیح کول. کله چې په یو کسر کې د یو کسر په مخرج کې جزر شتون ولري وغواړو چې دا جزر له منځه یوسو، نو دې عملیې ته ویل کېږي د مخرجونو نتیح کول. مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو یو پر دوه مربع یا یو پر دوه د دویم جزر لاندې وغواړو چې همدې کسر کې مخرج کې جزر له منځه یوسو، نو ضربوو یو پر دوه د دویم جزر لاندې ضرب هم صورت هم دغه مخرجو او هم مخرج ته ضربوو. په دې سره کولی شو مخرج کې جزر له منځه یوسو. یو ضرب دوه مساوي کېږي دوه د دویم جزر لاندې تقسیم. کله چې درجې مساوي وي یو قانون مو ویلی د جذرونو د ضرب دپاره، کله چې درجې مساوي وي له جذرونو څخه یو نیسو، مجذورونه یو له بل سره ضربوو. مجذورونه یو له بل سره ضربوو. دوه ضرب دوه مساوي کېږي له څلورو سره. یا دقت کې مو یو قانون یادوو، ویلې مو کله چې قاعدې مساوي له قاعدو څخه یوه قاعده توانونه یې جمع کوو، یو جمع یو مساوي کېږي له دو سره. دوه ضرب دوه څلور کېږي، یا څلور په دې ډول هم لیکلی شو دوه په توان د دوه. په مخرج کې توان د مجذور د جزر سره له منځه وړو، صورت کې به دوه د دویم جزر لاندې به کې پاتې شي او مخرج کې به کې دوه پاتې شي. په دې ډول کولی شو مخرج کې جزر له منځه یوسو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو درې پر پنځه د دویم جزر لاندې، دا څه ډول ساده کولی شو. هم مخرج او هم صورت او هم مخرج ته همدغه مخرج کې جزر ضربوو. په دې ډول پنځه د دویم جزر لاندې تقسیمې پنځه د دویم جزر لاندې. درې ضرب پنځه د دویم جزر لاندې تقسیمې پنځه 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 ویشیږي. په دې ډول لیکلی شي پنځه په توان د دوه د دویم جزر لاندې دوه له جزر سره د منځه ځي، نو بقي پاتې کېږي درې ضرب پنځه د دویم جزر لاندې تقسیم پر پنځه باندې. په دې ډول کولی شو د جزرونو په کسرونو کې په مخرج کې جزر له منځه یوسو. مخکې د دې چې مثالونه
د مهرجونو په نتیح کولو کې صده کو یو څو نکتې په یاد در سره ولرئ. لومړی نکته همدغه ده وایي که چیرې ولرو ا د اینم جزر لاندې د دویم جزر لاندې نو د دې صده کولو دپاره دا چې مساوي کیږي نو همې صورت ته او همې مخرج ته ا د دویم جزر لاندې ضربوو. دویم که چیرې ولرو یوې پر ا د اینم جزر لاندې یعنی د جزر درجه لوی وي له دوو څخه نو دا څه ډول مساوي کیږي دا په دې ډول صده کولی شو دقت وکئ هم صورت او هم مخرج ته ضربوو ا په توان د این منفیو یعنی د جزر له درجې څخه به یو تفریق شي د مجذور توان به جوړ شي د اینم جزر لاندې همې صورت ته ضربوو همې مخرج ته ضربوو. دریم دا په یاد در سره ولرئ که چیرې مجذور توان ولري په دې ډول دقت وکئ ا په توان د این جزر لاندې د دې صده کولو دپاره هم صورت او هم مخرج ته باید ضرب کړلی شي ا په توان د این منفي ام د اینم جزر لاندې ا په توان د این منفي ام د اینم جزر لاندې. که چیرې داسې وي چې مرکب حالت کې وي جذرونه په دې ډول دقت وکئ که چیرې ولرو یوې پر فرض که په دې ډول جزرو په مخرج کې ا د دویم جزر لاندې مثبت منفي بي د دې صده کولو دپاره هم صورت او هم مخرج ته باید ضرب کړلی شي ا د دویم جزر لاندې منفي مثبت بي دا څه معنا دقت وکئ هم باید صورت او هم مخرج ته که چیرې داسې وي چې مثبت حالت کې وي باید منفي ضرب کړلی شي او که چیرې منفي حالت کې وي باید صورت مخرج ته مثبت ضرب کړلی شي. په همدې ډول که چیرې بي جزر درلودونکی وي په همدې ډول ضربیږي یوازې د بي جزر باید په نظر کې ونیولی شي. که چیرې بي جزر ولري دویمه درجه بي هم باید جزر په نظر کې ونیولی شي. په همدې ډول که مثبت وي منفي ضربیږي که منفي وي مثبت ضربیږي. په دې ډول کولی شو د مخرجونو نتیج کولو عمل ترسره کړو. مثالونو ته دقت وکئ. مثالونه یې په دې ډول دي. ګرانو زده کوونکو مسایل یې په دې ډول دي تقریبا مجموعاً 9 سواله شول. دوه یې مخکې کار درته کړی 7 سواله اوس کار کوو. دقت وکئ موږ ویلي وو کله چې وغواړو یو کسر په کسر کې د جزر له منځه یوسو نو همې صورت او همې مخرج ته هماغه جزر ضربیږي کوم چې په مخرج کې شتون ولري. لکه په دې ډول که چیرې وغواړو دا جزر صده کو نو درې مربع یا درې د دویم جزر لاندې تقسیم پر 15 د دویم جزر لاندې ضرب 15 د دویم جزر لاندې تقسیم 15 د دویم جزر لاندې ضربیږي نو مساوي بشي. دقت وکئ په صورت کې که ضرب کو درجې مساوي دي له درجو جذرونه مساوي دي له جذرو څخه یو جزر نیسو د جذرونو درجې مساوي دي نو درې ضرب 15 په دې ډول درې ضرب 15 مساوي کېږي له 15 سره. په مخرج کې که چیرې وغواړو صدای کو بیا هم درجې مساوي دي د جذرونو یو جذر نیسو 15 ضرب 15 لیکو نو صورت کې به 3 ضرب 15 کو چې مساوي کېږي له 15 سره د دویم جذر لاندې. په مخرج کې 15 ضرب 15 15 کېږي 15 په دې ډول هم لیکه شو 15 مربع.
توان د پنځو له جذر سره د منځه ځي نو صورت یې په خپل حال لیکو 15 لس د دویم جذر لاندې په مخرج کې لیکل کېږي 15 په دې ډول کولی شو ساده کو څلورم سوال ته دقت وکړئ په څلورم سوال کې راکړل شوی د 12 پر 3 د دویم جذر لاندې ساده کوي همې صورت او همې مخرج ته باید همدغه مخرج ضرب کړلی شي همې صورت او همې مخرج ته ضرب کوو لکه څه ډول مو چې په تیر سوال کې هم صورت او هم مخرج ته همدغه مخرج ضرب کو په دې ډول دقت وکړئ 12 پر 3 د دویم جذر لاندې ضرب 3 د دویم جذر لاندې تقسیم 3 د دویم جذر لاندې صورت که چیرې ضرب کو نو مساوي بشي 12 ضرب 3 د دویم جذر لاندې مخرج کې مضربونه ضربېږي له جذرو څخه یو جذر نیول کېږي ځکه درجې سره مساوي دي 3 له 9 سره مساوي کېږي 9 په دې ډول هم لیکلی شو 3 مربع د درو توان د جذر له درجې یا د جذر سره اختصار کوو نو صورت به 12 ضرب 3 به کې پاتې شي مخرج به 3 به کې پاتې شي ډېر اسانه طریقه ده کله چې تاسو طریقه زده کړله بقي نور ټول سوالونه تاسو حلولی شئ خو زه هم درته کار په دې واړو سوالونو باندې کم پنځم سوال ته دقت وکړئ پنځم سوال کې 12 پر شپږ د دویم جذر لاندې دی بیا هم صورت او هم مخرج ته شپږ د دویم جذر لاندې باید ضرب کړلی شي مخرج هم باید صورت او هم مخرج ته ضرب کړلی شي که چیرې صورت ته ضرب کو 12 شپږ د دویم جذر لاندې راځي که چیرې مخرج ته ضرب کو شپږ دېرش کېږي شپږ دېرش لیکلی شو شپږ مربع توان د شپږو د جذر سره اختصار کوو نو بقي پاتې کېږي 12 ضرب شپږ د دویم جذر لاندې تقسیم پر شپږو باندې په دې ډول کولی شو اختصار کو شپږم سوال ته دقت وکړئ شپږم سوال کې 9 پر لس د دویم جذر لاندې ضرب لس د دویم جذر لاندې تقسیم لس د دویم جذر لاندې ضربو صورتی که ضرب کو نو 9 ضرب لس د دویم جذر لاندې په لاس راځي کله چې 9 ضرب کړلی شي لس مربع سره یا لس د جذر لس د دویم جذر لاندې نو قیمت یې په دې ډول لاسته راځي که چیرې مخرج ضرب کو لس له سلو سره مساوي کېږي سل په دې ډول هم لیکلی شو لس مربع توان د لسو د جذر سره اختصار کېږي نو صورت یې په خپل حال لیکو 9 ضرب لس د دویم جذر لاندې تقسیم پر لسو باندې اووم سوال ته دقت وکړئ موږ ویلي وو کله چې مجذور توان ولري نو باید صورت مخرج ته ا په توان د ان منفي د ان جذر لاندې ضرب کړل شي یعنې 2 پر 15 په توان د 3 د اووم جذر لاندې ضرب هم صورت او هم مخرج ته باید ضرب کړل شي 15 په توان د اووم منفي 3 د اووم جذر لاندې تقسیم د اوه چې د درجه ده یعنی این ده اوه این ده او درې له ام څخه عبارت ده موږ ویلی وو که نه چې این منفي ایمو اوه این سره مساوي ده درې له ام سره مساوي دي تقسیم 15 په توان دی اوه منفي 3 د اووم جذر لاندې په دې ډول یې ساده کولی شو صورت ته 2 ضرب 2 ضرب 15 په توان د اوه منفي 3 څلور د اووم جذر لاندې صورت په دې ډول ساده کېږي مخرج ته دقت وکړئ په مخرج کې کله چې له اوو څخه 3 ته پرېښودو د 5 توان به څلور شي درجې مساوي دي د دې جذر درجه هم وده د دې جذر درجه هم وده له جذرو څخه یو جذر نیسو مجذورونه یې ضربو 15 په توان د 3
ضرب 15 په توان د 4 ځکه که چیرې اوونه درې ته پرېښکو له 4 سره مساوي کېږي نو لیکلی شو دقت وکړئ په صورت په خپل حال 2 ضرب 15 په توان د 4 د اووم جذر لاندې تقسیم قیدو څخه یې واقعیده نیسو توانونه یې جمع کوو 3 څلور اووه کېږي د اووم جذر لاندې توان د مجذور لجذر درجې سره اختصار کوو نو صورت 2 ضرب 15 په توان د 4 د اووم جذر لاندې مخرج کې به یوازې 15 پاتې شي کله چې مجذور توان ولري په دې ډول یې ساده کولی شو اتم سوال ته دقت وکړئ اتم سوال دپاره موږ یوه قاعده لرله کله چې علامه مثبتې صورت مخرج ته منفي باید ضرب کړلی شي په دې ډول 3 پر 14 مربع مثبت 2 ضرب 14 مربع یا د دویم جذر لاندې منفي 2 تقسیم 14 د دویم جذر لاندې منفي 2 باید ضرب کړل شي ویلې مو کنه کله چې علامه مثبت وي منفي ضربېږي که علامه منفي وي مثبت ضربېږي که چیرې دلته علامه منفي وه علامه که چیرې منفي وه دلته مو مثبت ضربه والو خو دا چې علامه مثبت دا منفي ضربه و نو په دې ډول یې ساده کولی شو دقت وکړئ 3 د دویم جذر لاندې ضرب 14 د دویم جذر لاندې منفي 2 تقسیم مخرج چې څه ډول ضربېږي همدغه 14 عدد له لومړی سره هم ضربېږي د دویم سره هم ضربېږي 2 له لومړی سره او دویم سره هم ضربېږي یا داسې ویلی شو چې 14 له لومړی سره او دویم سره ضربېږي او منفي 2 له لومړی سره هم او د دویم سره هم ضربېږي په دې ډول یې ضربولی شو 14 ضرب 14 مساوي کېږي له 1.9 سره درجه یې خپله لیکو د جذر مثبت ضرب منفي منفي کېږي 14 مربع ضرب 2 یا به 2 لومړی ولیکو منفي مثبت ضرب مثبت مثبت کېږي 2 ضرب 14 د دویم جذر لاندې مثبت ضرب منفي منفي کېږي 2 ضرب 2 څلور کېږي دقت وکړئ 14 مو یو ځلې له 14 سره ضرب کول دویم ضرب دپاره مو له منفي 2 سره ضرب کول 2 مو یو ځلې له 14 مربع سره ضرب کړو دویم ځل دپاره مو له منفي 2 سره ضرب کړو په دې ډول یې ضربولی شو نو لیکلی شو دقت وکړئ منفي 2 ضرب 14 د دویم جذر لاندې د منځه د مثبت 2 14 د دویم جذر سره په دې ډول کولی شو دو یو له بل سره اختصار کو نو یوازې په مخرج کې 1.9 د دویم جذر لاندې منفي 4 باقي پاتې کېږي صورت یې په خپل حال لیکو مخرج 1.9 د دویم جذر لاندې مساوي کېږي له 14 سره منفي 4 نو مساوي کېږي صورت بیا په خپل حال لیکو 14 منفي 4 مساوي کېږي له سره په دې ډول کولی شو ساده کړو 3 مربع یا 3 د دویم جذر لاندې ضرب 14 د دویم جذر لاندې منفي 2 تقسیم پر 9 باندې جواب یې په لاس راغلو اخیرنی سوال ته دقت وکړئ په اخیرنی سوال کې ویل شوي دي 14 تقسیم 12 مربع مثبت 12 مربع موږ اخیری کې یو قانون زده کوو کله چې هم ا د جذر لاندې او هم ب د جذر لاندې وي که چیرې مثبت وي صورت مخرج ته منفي ضربېږي که چیرې منفي صورت مخرج ته مثبت ضربېږي دا چې مثبت ده نو منفي ضربه و 14 پر 12
2 مربع 12 د دویم جذر لاندې مثبت 12 د دویم جذر لاندې ضرب هم صورت ته او هم مخرج ته منفي ضربېږي 12 منفي 12 د دویم جذر لاندې تقسیم 12 د دویم جذر لاندې منفي 12 د دویم جذر لاندې که چیرې صورت ته ضرب کړو نو لیکلی شو که چیرې صورت ته ضرب کړو 14 ضرب 12 د دویم جذر لاندې منفي 12 د دویم جذر لاندې منفي 12 د دویم جذر لاندې په دې ډول یې ضربوو او همې مخرج ته په همدې ډول ضربولی شو دا 12 نه دي بلکې له 5 سره مساوي دي له 5 سره همې صورت ته او همې مخرج ته ضربوو 12 د دویم جذر لاندې منفي 15 د دویم جذر لاندې صورت مخرج کې 12 د 12 سره جلا ضربوو له 5 سره جلا ضربوو په همدې ډول 15 له لومړی 12 سره جلا او له 5 سره جلا ضربوو یا داسې وایو چې په همدې ډول 12 له 12 سره له 12 له 5 او 12 سره 15 له 5 او 12 سره ضربوو نو لیکلی شو له جذرو څخه یو جذر 12 ضرب 12 یو سلو څلور څلوېښتو سره مساوي کیږي مثبت 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 کیږي مثبت منفي منفي سره مساوي کیږي 12 د دویم جذر لاندې ضرب 15 د دویم جذر لاندې مثبت 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 سره مساوي کیږي 15 ضرب 12 یعنی په دې ډول لیکل شي 12 ضرب 15 د دویم جذر لاندې مثبت ضرب منفي منفي کیږي 15 ضرب 15 15 سره مساوي کیږي د دویم جذر لاندې نو علامې مختلفې دي کولی شو 12 د دویم جذر لاندې ضرب 15 د دویم جذر لاندې د منځه یوسو د 12 دویم جذر لاندې ضرب 15 د دویم جذر لاندې ځکه علامې دوی یو له بل سره مخالفې دي نو صورت په خپل حال لیکو دقت وکړئ صورت په خپل حال لیکو صورت په خپل حال لیکو مخرج کې یو سلو څلور څلوېښت د دویم جذر لاندې مساوي کیږي له 12 سره منفي علامه منفي ده منفي 15 د 15 جذر مساوي له 5 سره ده نو کله چې د 12 څخه 15 تفریق کو مساوي کیږي صورت په خپل حال لیکو تقسیمي کله چې 12 څخه 15 تفریق کو له 9 سره مساوي کیږي نو حاصل لاسته راغلو 14 ضرب 12 مو د دویم جذر لاندې منفي 15 د دویم جذر لاندې تقسیمي 9 باندې انشاءالله چې اوس به تاسې وکولی شئ چې په کسر کې جذر مخرج کې جذر شتون ولري له منځه یوسئ همدغه نکتې په یاد در سره ولرئ که چیرې دویمه درجه وي یوازې ای په د دویم جذر لاندې ضربو که چیرې توان ولري د مجذور لپاره توان څخه یو تفریق کوو که چیرې داسې چې مجذور توان ولري نو بیا د مجذور لپاره د درجې څخه توان تفریق کوو که چیرې داسې وي چې یوازې بي شتون ولري یعنی بي د جذر حالت کې نه وي نو محرف علامه یې ضربوو که چیرې بي هم د جذر ولري هم جذر ولري نو بیا هم په همدې ډول ضربوو یوازې علامو ته یې تغییر ورکوو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو راتلونکی درس به انشاءالله زموږ او تاسې عمومي مسایل د عددي الجبر وي په هغې مسایلو سره به انشاءالله درس د عددي الجبر پای ته رسوو چې راتلونکي درسونه به انشاءالله حروفي الجبر وي تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ